آیا عبدالله غواړي چې له ایران سره اړیکې جوړې کړي او که غواړي چې پخوانۍ اړیکې ټینګ وساتي؟ آیا عبدالله له ایران سره د احمدشاه مسعود په سر اړیکې لري او که یا؟ قدرمنو لیدونکو ویډیو تر پایه وګورئ چې له ټوله داستان نه پوره خبر شئ. السلام علیکم، ستړي مه شئ. عبدالله د هلاک شوي ایراني جنرال په ویر کې وروسته له هغې چې په عراق کې د امریکا په یو هوایي برید کې د ایران د سپاه پاسداران قدس ځواکونو مشر قاسم سلیماني هلاک شو، په افغانستان کې د ایران ګڼو خواخوږو د نوموړي پر مرګ ویر وکړ. عبدالله چې تل یې ځان ویلي ښودلی دی، خو سمتي ګوندي او ژبنۍ کړنې تر ټولو معلومې دي. دغه ناملي شخص یو ځل له آشنا ټلویزیون سره په پښتو ژبه له خبرو کولو ډډه کړې وه. دا نیماته او ګوړه پښتو چې کله کله ورڅخه غیر اختیاري ویل کېږي، خلک ښه ورباندې پوهېږي. عبدالله د هلاک شوي ایراني جنرال د وژنې په غبرګون کې د یوې اعلامیې د خپرولو ترڅنګ دا د تېره ورځ یو ځل بیا په کابل کې د ایران سفارت ته ورغلی او هلته یې د سلیماني د درناوي په پار په ایښودل شوي کتاب کې په لیکلو سره له ایران سره یو ځل بیا خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. عبدالله د احمدشاه مسعود وخت دوستي اوس هم له ایران سره پالي او د ایران په تړاو دا دریځونه یوازې د خپل حزب محدوده دي. عبدالله د افغان ملي یووالي حکومت د واک څخه په ناوړه استفادې په داسې ناملي کارونو لاس پورې کوي چې دغه دریځونه یې افغانانو ته د منلو وړ نه دي. له عبدالله سربیره د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلي هم د قاسم سلیماني په جنازه کې د ګډون په موخه ایران ته تللی دی او لا هم معلومه نه ده چې نوموړی د سولې عالي شورا په ادرس او که په شخصي ډول ایران ته تللی دی. د قاسم سلیماني په اړه د یو شمېر افغانانو له وروستیو دریځونو ښکاري چې دوی له ایران سره څومره خواخوږي دي. په افغانستان کې تر قاسم سلیماني زیات پیاوړي او تکړه کسان مړه یا ووژل شول، خو د ایران حکومت او ایرانیانو لخوا هیڅ راز غبرګون ښکاره نه شو. ځینې افغان سیاسیون یوازې د خپلو حزبي، سیاسي او مذهبي ګټو په اساس له ایران سره خواخوږي کوي، نه د افغانستان د ملي ګټو په اساس. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته او تازه و پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ د پښتو چینل سره حتما سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.